السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه مجبورن اوس په دې وخت کې ذکر عالم او د سکرین ویډیو کومه چې شپه ده. په دې وخت کې زه په دغه باندې راتلم چې ما زه ویډیو وکم تاسو ته لایو راشم، خو ما وی ټایم داسې دی چې زه داسې نشم راتلی، نو مجبورن زه په دې حال کې داسې رالم. دا کوم ډاکټر چې دی ډاکټر دی مولانا دی، د کوم چې د ترکی دی ګردستاني چې کوم راغلی دی دم دپاره پاکستان ته، دا د دریو څلور ورځو نه دغه خوره ده چې راغلی دی او واقعي دا پاکستان ته راغلی دی او د ده له الله تعالی دا دغه ورکړلی چې د ده په لاس کې دا شفا ده چې دی کم پیدایشي کوڼ وي، پالج وولی وي، پیدایشي شل وي، لاسونه شل وي، خپې شلې وي، غوږونو باندې کوڼ وي، ژبه باندې چاړه وي، ګونګا وي او په سترګو ړوند وي، نو د الله په فضل سره د قرآن کریم په آیاتونو سره د دمۍ او د هغې علاج ډېر ښه کېږي. خو اوس د دې اصل باره کې موږ حقیقت وکړو چې دا مولانا اوس په دې وخت کې په کوم ځای کې دی، نو دا معلومات کول پکار دی چې دی په کوم ځای کې دی او دې وخت کې دی کوم ځای دی. نو زیاتره ملګري چې دي په دې تشویش کې دي، څوک پېښور ته د اوس نه تللي دي. اصل کې د 10 تاریخ خولی شوی، 10 تاریخ بیا دغه شو، نو دی راغلی په 10 تاریخ پاکستان ته دی او د هغې نه وروستو چې دی د کار به کله شروع کېږي. نو ځینې ملګري داسې دي چې هغه ما دا ویډیو ځکه جوړه کړه چې یو ملګری دی هغه بار بار ما ته وختي نه پیسته ټلیفون هم وکړو، دغه یې هم وکړو چې یار ته دې باره کې دغه وکړه. نو ما د دې باره کې پوره معلومات وکړو. نو معلومات دا دی چې دی په دې وخت کې په بارکو کې اسلام آباد کې دی او زیاتره ملګري چې دا اوس نه پېښور ته تللي دي، خو دی په دې بارکو اسلام آباد کې چې دی د داسې لا عام اجازت نه دی ورکړی چې دی به د خلکو دغه کوي. نو کوم چې خاص کسان دي یا داسې نږدې کسان دي هغه خو تلی شي، خو ځای اډرس د لا چاته نه دی ورکړی. نو تاسو اسلام آباد ته هم ځان مه کړوئ او پېښور ته هم د اوس نه مه ځئ. د هغې وجه دا ده چې پېښور کې به دی په حیات آباد کې کینی، نور په فیسبوک باندې په دې دغه باندې تاسو ته ځای شیر شوی دی او تاسو ته هغه ښودلی شوی دی. خو که بیا هم چاته نه وي دغه، نو موږ ته دې کته کمنټ وکړي، په کمنټ کې به انشاءالله تعالی موږ تاسو ته ځای وښیو. خو د ده اصل ورځ کومه ده، کلې نه به شروع کېږي، نو د اوس نه ځان ځکه مه کړوئ چې ما د دې پوره تحقیق او پوره معلومات چې کوم کس ته مین د هغه نه وکړو، نو هغه دا معلومات دی چې دی به اصل کې چې دی به کینی د پیر پر ورځې، یعنی په سبا هم هفتې نن د جمعې ورځ وه، سبا هفته ده، نو هفتې په ورځ هم ځان مه کړوئ، د اتوار په ورځ هم ځان مه کړوئ، د پیر پر ورځې. د پیر پر ورځې به دی کینی په حیات آباد کې او دغه به کوي، دم به شروع کوي. 15 تاریخ راځي ده، په 14 تاریخ به دی هلته وي، لکه په 15 تاریخ به کار شروع کوي، دم به شروع کوي او پوره 7 ورځو پورې به دی هلته وي. بیا زیاتره نن سبا په فیسبوک کې لکه دې ورځو کې پکې دا فراډ هم شروع شوی دی، څوک وایي چې دی نمبر من دغه وکړه دی، نو دې نمبرو کې ځینې غلطې دي، ځینې صحیح دي. هسې چېرته په نمبرو چاله روپۍ هم ورنه کوي. د دې کوم مین کس چې دی لکه صدر اکبر خان، هغه وایي چې چاله روپۍ هم ورنه کوي په دې باره کې. او دویم خبره دا ده چې کوم کس چې دی څوک وایي زه تاله نمبر مخکې کوم وروستو کوم، نو دا هېڅ څوک هم نشو کولی. څوک چې مخکې لاړ د هغه نمبر په مخکې، څوک وروستو لاړ، دا پوره دغه هغه هم وویلو. نو تاسو برای مهرباني هسې ځان اوس مه کړوئ. هلته بیا په ټایم باندې 15 تاریخ ورځ یاد ساتئ، د پیر ورځ به 15 تاریخ به دی به دم شروع کوي او د 7 ورځو پورې به دی په پېښور کې او ګوري کېدی شي چې دی په پېښور کې تاسو پریشانه کېږئ هم، کېدی شي چې دی د 7 ورځو نه هم زیات ایثار شي. وجه دا ده چې که دا بیماران دا دغه ډېر نو ډېر کسان د دې دغه کوي او انشاءالله تعالی هر یو خپل د کلي نه خپل دغه بوځي، خو داسې نه چې تاسو لاړ شئ بیا ځان په عذاب کې کوئ هلته. نو بهتره به دا وي چې په ورځ او په ټایم باندې لاړ شئ.